د سلام او افغان ټلیکام د انټرنیټ بیو کې 10 سلنه کموالی راغلی. د مخابرات او معلومات ټکنالوژي وزارت وایي چې د سلام او افغان ټلیکام مخابراتي شبکو د انټرنیټ عمده او پرچین بیو کې 10 سلنه کموالی راغلی دی. د مخابرات او معلومات ټکنالوژي سرپرست فهیم هاشمي نن سه شنبه د خبري غونډې پر مهال وویل چې د سلام او افغان ټلیکام مخابراتي شبکو د انټرنیټ بیو کې رسما کموالی راغلی دی. ښاغلی هاشمي د خبرو پر مهال وویل چې اوس مهال انټرنیټ د افغانانو یو ستره اړتیا ده او موږ هڅه کوو په دې برخه کې دوی ته اسانتیاوې برابرې کړو. مخابرات او معلومات ټکنالوژي وزارت پر خصوصي مخابراتي شبکو هم غږ وکړ چې خپل بیو کې کموالی راولي. شوی اقدام په داسې حال کې شوی دی چې له یو کال راهیسې یو شمېر ډېر فعال ځوانانو د مخابراتي شبکو د ناسم خدمتونو په وړاندې اعتراض پیل کړی او لا هم د اعتراض په زغرده روان دی. اتاره چیرته ده په نوم هغه کمپاین چې تېر کال د یو شمېر فعال ځوانانو لخوا په لاره واچول شو او ډېرو افغانانو ترې ملاتړ وکړ او د یاد کمپاین غږ لا ډېر اوچت کړ. د یاد کمپاین یو شمېر غړي وایي چې د یو کال په اوږدو کې مسؤلانو کسان لخوا ورته ډېرې ژمنې وشوې خو تر اوسه عملي شوي نه دي او یو شمېر مخابراتي شبکو تر پخوا هم ناسم خدمتونه وړاندې کوي. ډېر مننه چې ویډیو مو سره تر پایه وکتل. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو الله پامان.